پایتخت هوټل ته ښه راغلاست. دا نو په میدان وردګ ولایت کې لومړنی د ودونو هوټل یا تالار دی چې جوړیږي. ډېر تغیرات پکې راوستلي دي. یا مې په ډیزاینونو کې داخل کې تغیرات راوستلي دي، یا مې په دننه په دیوالو باندې ځانګړي نقشونه اچولي. یک پرسیزگه در کابل امی چهارزانو این برای مردم خیلی خوب تمام شده. حتی از میدان وردک ما مردم ها رو میشناسم که میره میگه هتل چهارزانو میریم فقط چیزا رو در بازار برش میخرم برش میتون برای من پخته میکنه و مصرفش کم میاد. این خدمات هم میباشه. زیاف مردم رو میسنجه میگه با ما مصرفش کمتر میاد، اما نه. مثلا 300 نفر محفل داری، 300 نفر محفل داری، 150 یا 200 افغانی که بگیری کل محفل تو 60000 50000 میشه. آیا تو 60000 تنها هتل رو بگیری دیگه مواد بیاری خوبتر است یا تنها در 60000 تمام محفل خلاصه؟ او دغه چې زه پکې ولاړ یم دا یوه اوسپنیزه بیړۍ ده. شاته خوا تاسې ګورئ چې د ماشومانو لپاره یو بله وسیله هم جوړه شوې او ای خواته بیا ټالونه ورته جوړ شوي دي. دا له پخوا جوړ شوي دي، پانګونه پرې شوې ده، خو هېڅ چا هم ګټه نه ترې اخیستې. کار میکنیم که مردم دیگه طرف کابل نخواهند برن. همین ولایت خودشان، مصرف خودشان، مردم خودشان، کارگر خودشان، برای خود از این مردم کار، برای خود از این مردم مصرف، پول خودشان در جیب خودشان ان شاء الله. د لاس میډیا درنولیدونکو سلامونه، ستړي مشئ. پایتخت هوټل ته ښه راغلاست. دا نو په میدان وردګ ولایت کې لومړنی د ودونو هوټل یا تالار دی چې جوړیږي. تر دې وړاندې په ګرست میدان ښار کې د ودونو کوم تالار یا هوټل شتون نه درلود. دا چې کریم خان تالار ولې او څنګه پایتخت هوټل ته واوښت، څوک یې چارې مخته بیایي، دننه کوم تغییرات پکې راغلي دي او په ټوله کې به د دغه هوټل جوړېدل د میدان ښار د وګړو لپاره څومره په سهولت باندې برابر سي، په دې اړه باندې په دې خبرونو کې خبرې کوو. خبرونه کې موږ سره اوسېږئ. موږ د هوټل دننه ځو او تاسو تر هغې پورې د هوټل بهرنۍ برخې کې کوم تغیرات راغلي دي یا هم دننه چې کومې چارې روانې دي د هغې څو لاندې تصویرونه وګورئ. بیا به انشاءالله په خپرونه کې د هوټل کوم مسؤل هم ځان سره ولرو، خبرې به ورسره کوو. نو تر دې وړاندې چې تاسو دغه تصویرونه وګورئ، د لاس میډیا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو یې لایک کړئ او له خپلو ملګرو سره شریک کړئ چې په میدان وردګ ولایت کې د دغه نوښت په اړه باندې خبر شي. دوستانو بیا هم ښه راغلاست. د هوټل دننه راغلو او که څه هم دا هوټل خو مخکې پخوا جوړ شوی او مخکې به ترې د حکومتي او شخصي غونډو په خاطر باندې استفاده کېدله. یوازې 2 تالاره وو او د غازي کریم خان تالار باندې مشهور، تاسو حتماً ورته راغلي یاستئ. ډېر تغیرات پکې راوستلي دي. یا مې په ډیزاینونو کې داخل کې تغیرات راوستلي دي، یا مې په دننه په دیوالو باندې ځانګړي نقشونه اچولي او دا وګورئ یوازې ښویې پایې او مخکې اوس یې دا ورته چوکاټونه بسته کړي دي، خوله کړي دي ورته او دغه رقم لکه څنګه تاسو په تصویر کې ګورئ په پورته منزل کې هم ډېر تغیرات راغلي دي. هم په چتونو کې هغه ځانګړې نقاشۍ کړي دي او هم پکې ډیزاینونه تغییر کړي دي. د هوټل نورو برخو ته ځو، کوم تغییرات چې پکې راغلي دي له مسؤلینو سره خبرې کوو او تاسې یو څو تصویرونه د همدې سالون چې د پایتخت هوټل به اوس ورته ووایو چې د پایتخت هوټل په لومړي منزل کې چې کوم تغییرات راغلي دي تاسې دا تصویرونه په ویډیوګانو کې وګورئ او موږ ځو او د دې هوټل مسؤل به پیدا کړو چې له هغه سره پرې خبرې وکړو.
دوستانو تاسو د پایتخت هوټل په میدان ښار کې وزنی د ودونو تالار د جوړیږي تاسو د رغېدو چارې ولیدلې چې روانې دي لا هم او د هوټل بهرني تصویرونه هم ولیدل نو د هوټل د جوړېدو د چارو مسئول سره ولاړ دی استاد سهراب نومیږي. سهراب خوش آمدید. سلام علیکم برادر، خوب هستید؟ بخیر هستید؟ خوش آمدید. خودتان سلامت باشید. بخیر باشید. استاد سهراب چی شد که در میدان شهر سالن عروسی را بخیر اینجا جور شود و تصمیم بگیرید؟ یکی از انگیزه هایی که در تمام ولایت ها هر ولایتی که بزرگ کلان جور شده بود اما کوچکترین ولایت که میدان وردک می باشه و نزدیکی بیشتر با کابل داره و هیچ سالن عروسی نداشت و توقع مردم میدان وردک بیشتر بود، چرا از اینجا با مسافه بسیار دور تا کابل می رفتن و به خاطر از این دلیل شد و یک انگیزه به ما پیش اومد و یک جای بسیار خوب و مقبول است نخواد در کابل و یا در دیگر ولایت‌ها به سطح بی‌نظیر باشه و چیز خوبتر دیگه که این است که فضای بسیار باز کلان داره و میتونیم که انشالله الرحمن در عین زمان 2000 نفر میهمان گنجایش داره و در ضمن از این ما نقشه کردیم یکی داخل سالن است و یکی بیرون از سالن که باغ داره که باغ‌های از رو می‌خوایم جور کنیم و سیستم مراسم عروسی به ترتیب گپ میزنیم. چند سالن داره؟ 2 سالن داره. 2 سالن داره. 2 سالن داره. پایین و بالا. پایین و بالا. یعنی در یک وقت چند عروسی میشه؟ در یک وقت میتونیم که محفل‌های خرد تا 500 نفر دو عروسی میتونیم. 2 عروسی. بله. پارتیشن هم میزنیم. خب طبعا اول پارتیشن بند است دیگه نمیشه، فقط 2 سالونش میتونیم که همزمان 2 سالون دیگر بعد سیستم معیاری از اون چیزی که هست گنجایش از اون نفر را که میگم 2 سالون است. فعلا 2 سالون است. یکی زنانه یکیش مردانه است. خب بسیار خوب. گنجایش چقدر میهمانا در یک وقت یک سالن داره؟ در یک وقت یک سالن گنجایش 800 الی 900 نفر داره. خب از کدام نمونه هتل ها کار میگیرید اینجا؟ در کابل یا از خارج یعنی یک خلاقیت جدید است؟ فعلا خود از این تعمیر که از شکل قصر داره و ما خود شما ویدیو گرفتین و دیدین که کل از این ما به سیستم قصری جور کردیم. کل تمام سیستم از این به سیستم قصر جور میشه و یک نوآوری در تمام افغانستان روم یک نوآوری اولیت یک خلاقیت دیگه است. کپی نکردیم از کسی تا بالا. خب کل دیزایناتون از خود درست؟ دیزاین ها از خود ماست. خود ما کل از این اسکیچ کردیم، دیزاین کردیم، جور کردیم. به کدام سبک؟ به سبک قصری را جور کردیم، چرا خود از این به شکل قصری است و خود از یک قصر است و اون سبک را جور کردیم. بله. میدان وردک نسبت به ولایت‌های دیگه مردمشون خیلی فقیر هستن، غریب هستن و چقدر توانایی که در ولایت‌های دیگه مثل مزار و هرات و کابل مردمشون توانایی پرداخت عروسی داره، در میدان وردک شاید نباشه. حتما این چرت زدین دیگه که باید کم بپردازه یا نه؟ به خاطر از این قیمت یک عروسی را چی چرت زدین؟ قیمت یک عروسی ما میتونیم اگه بالاتر از در نظر به خواهش مشتری است که مشتری چی تقاضا داره. خود نظر به تقاضاشون از کابل تا با اینجا با 50% تخفیف ارائه برشان ان شاء الله میکنیم. 50%؟ بله. خب بسیار خوب. این رو بریم که چقدر مصارف را تالی کردین و تخمینتان چی است که چقدر مصرف خواهد شد تا تکمیل کار؟ تا فعلا تا حدود 70 لک 75 لک مصرف کردیم که شاید تا حدود 80 100 لک مصرف بعد نظر گرفتیم. خب کار روان است دیگه، معلوم نمیشه چقدر تا فعلا مصرف شده. ساختمان داخلی از این تعمیر که سابق ساخته شده تغییرات میاره یا نه یک جور بوده به خاطر یک هتل؟ نه به خاطر هتل نبود جور، باید این تغییرات بیاید که جور شود. یک خود دیزاین است نه ساختمانش؟ نه ساختمانش بوده، ساختمانش جور بوده، فقط این دیزاین های بیرون و داخل از یا باید تغییر داده شود که اون هزینه انگفت را داره. خب ولی میم سر همون شکل خارجی هتل چقدر تغییرات میاره؟ این خوب پیش از یک تالار بوده که به اصطلاح نشست‌های حکومتی و یا شخصی گرفته میشد، می آمدن نشست خلاص میشد پس میرفتن.
اما یک شکل یک تالار بود مثلا مثل قصرهای دیگه که لوحه‌های خیلی کلان نماهای خیلی کلان با گروپات از این شده وارد جور کرده. شما تغییرات میارید؟ تغییرات کلی در خود نقشه در بیرون نقشه تعمیر نمیاریم، به خاطر از اینکه خود از سیستم قصر است و خود از یک شکل دیزاین خوب داره، فقط در روشنایی ازی در سیستم روشنایی یا ازی کار میشه و دیگه در پیشروی یا ازی هم چیزایی که کار که هست ما را میکنیم دیگه قدر تغییرات اون در اشتراک میاریم. خب دی هتل بغیر از اینکه مثلا اینجا با مردم خدمات عروسی میشه نان داده میشه دیگه چی خدمات داره به پهلوی از این گل پوشی موتر تا یونت فیلمبرداری، گلسازی، عکاسی، دیگر خدماتی که بعد از اون موترهای سرویس های کلان و دیگه می باشه که مناطق دور می داشته می باشن این خدمات داره و خدمات دیگه ازی که یک جای تفریحی است که می دارن عین زمان در سالن اشتراک کنن در محفل و بعد از اون در صحن پارک اینجا ما میخوایم که یک پارک بسیار عالی بالا جور کنیم که دیگر مردم نتونن برن با طرف بومیان یا جای دیگه یک شکل بسیار خوب منظم پارک هم بیرونش جور میکنیم ان شاء الله. یک تیر و دو پخته مثلا اگه با هتل کسی می مشکل نیست که خارجی است اگه با پارک میام یک تیکت داره بله ان شاء الله. بسیار خوب و اینو برام بگین که با چند بکرای گرفتین از حکومت به خاطر چند سال؟ مدت قرارداد ما 10 سال است و کرایه تثبیت شده با فکرم تا حدود 60,000 می باشه. میام سر دیزاین های هتل‌های کابل مثلا اما اگه که وارا جذب میکنه مردم را تبلیغاتش که فقط دیزاین ها میدازه در دیزاین خیلی مقبول و به اصطلاح تخت و دیگه چیزا چقدر دیزاین کردن هتل دیگه چقدر به اصطلاح دیزایناش چی میکنه؟ دیزاین های ازی خودتان میبینید که روان است و این دیزاین ها شاید شما پسند کرده باشین یا نکرده باشین یا ببینن که پسند کنن و این زیر نیمه کاره است فعلا در نیمه کاره قدر معلوم نمیشه. انشالله که تکمیل شه و خیر خوبی باز از تکمیل شدن از این شاید بطلبیم شما رو ویدیو بگیرین که انشالله کار میکنیم که مردم دیگه طرف کابل نخواهند برن. همین ولایت خودشان، مصرف خودشان، مردم خودشان، کارگر خودشان، برای خود از این مردم کار، برای خود از این مردم مصرف، پول خودشان در جیب خودشان ان شاء الله. ما به امید هستیم که یک وقت از کابل قندهار مردم تا شوانو اینجا بکنه هتل ان شاء الله. سلامت. اینکه شما با ساختن این هتل چقدر سهولت بر مردم خواهد شد؟ چی سهولت به بار میاره؟ سهولت اولتر سهولت از این است که بسیار محفل ها شب انجام میشن و مردم میدان وردک و میدان شهر و بسیار ناراحتی کسایی که در توی دعوت میکرد در کابل بیخی خسته شده بودن چرا که مسافر را بسیار دور است و شب هم خلاص میشن تا خانه میرسن صبح میشه. حالا گفته از اون مردم بیادر پیادام که بیاین پس برن اگه انشالله با وقت به خانه میرسن. دیگه سهولت هایشون انشالله بیشتر و بیشتر سهولت ها رو مد نظر گرفتیم، تخفیف ها رو برای مردم مد نظر گرفتیم، برای خانواده های شهیدا مد نظر گرفتیم، برای معلولین، برای دیگه و برای حکومتی ها هم انشالله تخفیف مد نظر گرفتیم چرا که بیشتر مردم هزینه کمتر شده قدر ندارن بودجه ندارن. انشالله رحمان یک کار میکنیم که کل ما شما انشالله در این از این مستفید شویم. توکل بر الله. سلامت باشین. بخیر باشین. یک پرسش دیگه در کابل امی چهارزانو این برای مردم خیلی خوب تمام شده. حتی از میدان وردک ما مردم رو میشناسیم که میره میگه هتل چهارزانو میریم فقط چیزا رو در بازار برش میخریم برش میتون برای من پخته میکنه و مصرفش کم میاد. این خدمات هم میباشه انشالله این خدمات میباشه اما از اون خدمات هم که ما خدمات بیشترتر خوبتر ارائه میکنیم به خاطر چی که همون مردم مسئول بسیار گپ سر مسلک هستن زیاد مردم رو میسنجه میگه با ما مصرفش کمتر میاد اما نه مثلا 300 نفر محفل داری 300 نفر محفل داری 150 یا 200 افغانی که بگیری کل محفل تو 60,000 50,000 میشه. آیا تو 60,000 تنها هتل رو بگیری دیگه مواد بیاری خوبتر است یا تنها در 60,000 تمام محفل خلاصه خوبتر است کدامش خوب است؟ این رازش که شما برای من گفتین دیگه این راز است که بابا مردم میگه که بلد شود بفهمن. بله و در صحنه از این هتل چی چیزایی است که باید تغییر کنه؟
دستان از این هتل در چند موقعیتی که بعدا براتون نشان داده میشه انشالله جور شد. در آبشارها جور میشه، راهروی های بسیار منظم، گلخانه های بسیار منظم، به خاطر که مردم بیاین یک رویه بگیرن. دیگر جنگ بس انشالله اینجا بیاین کلگی یک رویه مثبت بگیرن دیگه، به خاطر مردم میدان وردک یا بسیار جنگ دیده هستن. انشالله اینجا بیاین که یک رویهشان تازه شد. جنگیده و رنجیده انشالله. استاد سهراب بسیار تشکر، سلامت باشین. با امید از اینکه یک روز ما هم در روسی که در هتل میشه زنده باشیم و اینجا با یک میز بشینیم و شما صدا کنین که سر هر میز 8 نفر بشینیم. امیدم روز توکل به خدا انشالله ما خدمات بیشتر، خدمات خوبتر به مردم انشالله ارائه میدیم و راههای اقتصادی تر بیشتر فکر میکنیم. سلامت باشین. اگه کدام خواست دارین از شاروالی، از مقام ولایت، میکروفون خدمت است. تشکر فراوان میکنیم از مقام ولایت و از شاروالی که جای با ما بهره برداری دادن و ما خواهان پیشرفت کشور هستند. خواهان پیشرفت کشور هستند. بسیار جهان سپاس میکنم از همهشون. تشکر، خیر ببینم، با ما بسیار همکاری کردن. بخیر باشین. بله استاد سهراب، این با این کارت میکنم اون چیزا. استاد سهراب یک چیز دیگه، چقدر مردم ها براتون گفته باشه که در میدان وردک داریم که غرق میشین، تباه میشون و اونجا نمیچلین. والا کل گپ که از روی مثبت است. خودت اگر مثبت فکر کنی انشالله مثبت میشه. هر چقدر پشت منفی بره منفی شده میره. تو بیخی اگر نشو میجه می آبادی شو و میجه یک جور شو و مردم بیاین خوشحال شون و ما همه چیز است. بسیار تشکر. بخیر باشین. درنو لیدونکو په دې هیله باندې چې اورز په دې هوټل کې د میدان وردک د خلکو ترڅنګ د نور ولایتونو د خلکو د ودونو محفلونه وګورو او خوند ترې واخلو. نو دوستانو بیا هم ښه راغلاست. له هوټل نه د باندې راووتو. تاسو د هوټل د مسؤل څوک چې جوړوي دغه خبرې مو واورېدې. یوه ژمنې دا هم وه چې دغه پارک چې شاوخوا ښکارېږي دا به هم د دوی د دغې بیا رغونې یوه برخه اوسي. موږ فعلا د میدان ښار د پایتخت هوټل په هغه تفریح پارک کې یو او دغه چې زه پکې ولاړ یم دا یوه اوسپنیزه بیړۍ ده. شاته خو تاسې ګورئ چې د ماشومانو لپاره یو بله وسیله هم جوړه شوې او ای خواته بیا ټالونه ورته جوړ شوي دي. دا له پخوا جوړ شوي دي، پانګونه پرې شوې ده، خو هېڅ چا هم ګټه نه ترې اخیستې. هماسې لمر ته زنګ وهلی دي، یعنې یوازې بودیجه مصرف شوې ده او دې ته نه دي کتل شوي چې دا دلته د مصرف لري یا نه لري. خلک دلته ګټه ترې اخیستلی شي که نه شي ترې اخیستلی. نو دا یو افتکار و چې وشو په میدان وردک ولایت کې او د دې هوټل چې دا چارې نیولې دي جوړېدو د موږ سره ژمنه وکړه چې پارک کې چې کوم وسایل دا برغوي نو دا اوسپنیزې بیړۍ او د ماشومانو د لوبو نور ټکي به لمر ته نه زړېږي، زنګ به نه وهي او له دې وروسته به یو کاربورډ لري او ماشومان به پکې خپلې لوبې کوي. نو په دې هیله چې میدان ښار د دغه ډول نورو نوښتونو شاید هم واوسېږي. تر یوې بلې خپرونې چې بیا هم په میدان وردک ولایت کې د یوې بلې پراختیایي پروژې په اړه باندې تاسو ته جوړوم. په بخښونکي مهربانه خدای مسپارم. د لاس ونیسئ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او له نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. الله پامان.